ننګرهار ولایت ته د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی سفر. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د ننګرهار ولایت مقام کې د یاد ولایت پوهنتون استادانو، علماو، قومي مشرانو او قومي مخورو سره وکتل. یاد غونډه د قرآن کریم په مبارک تلاوت پیل شوه. خلیفه صاحب غونډې ته د وینا پر مهال ننګرهار د علم او کلتور کور بلل او په وینا ننګرهار د علم او فن یو ادرس دی. خدای پاک چې تاسو ته کوم جوهر درکړی دی، تر ډېر نه تاسو ډېر ممتاز یې. خلیفه صاحب زیاته کړه چې ستونزې او نیمګړتیاوې شته، خو په صبر او حوصله به یې حلوو. ستاسو په نیکو مشورو خوشحاله شوم. تاسو د زړه له اخلاصه وغږېدئ. موږ دلته خپلو مسؤلینو ته ولس سره د ښه چلند خبرې وکړې او توصیې مو ورته وکړې. کومې ستونزې او غوښتنې چې زموږ مربوط دي انشاءالله ژر به یې حل کړو او کومې خبرې یا پیغامونه چې مو شیخ صاحب حفظه الله ته لرل زه به یې ور ورسوم. یقینا خوشحاله شو چې تاسو په ډېرو سپینو صفا موږ تاسو د وطن په ژبه خلاص خبره مو وکولې. تشریفات ډېر نه وي پکې او دا زموږ دپاره یو خوشحالي ځای دی چې موږ خپلو نیمګړتیاوو ته تاسو متوجه کړل. الله دې ډېر ښه درسره وکړي. موږ نیمګړتیاوو به وي ځکه چې 40 کاله جنګونه وشول. 40 کلنۍ دوره یا 50 کلنۍ دوره نیمه پړۍ به یاده کړو چې افغانستان څومره په بدو حالاتو کې، څومره ناورینو بحراني حالاتو کې، داسې نه و چې زموږ تاسو د زعامت کمای و، د موږ تاسو د امکاناتو کمای و، خو د اختلاف ډېر بد مرض دی او مختلف فکرونه وي، مختلف احزاب وي، سمتونه وي، شخصیتونه وي، بس په دې سره ورانی شوه، خپل مقصود او هدف ورنه پاتو. دا خبرې د نن چې تاسو وکولې دا مې نشو برداشت کولی، خو که موږ دا ګذشت او برداشت لرلی دا مشکلات بیا نه جوړېدل. اوس موږ په دې ډېر ویرېږو چې خدای پاک د 40-45 کالونه وروسته یو وحدت رامنځته کړو، یو امنیت خدای رامنځته کړو. دا شته ستونزې به موږ دومره نه غټوو چې په اختلاف یې بدل کړو، په جنجال یې بدل کړو. خلیفه صاحب زیاته کړه چې د ننګرهار ولسونو تل د یرغل او شریرو کړیو په مقابل کې د مجاهدینو ننګ او ملاتړ کړی دی. خدای جلاله شانه دې اجر درکړي او موږ سره هم دا محاسبه شته ده. موږ د مملکت او د ملت ضرورتونه چې کوم دي، ما خبره درته وکوله چې کوم زموږ تاسو اسلامي او ملي منافعو ضرورتونه هم چې کوم دي، یو ته موږ اولیت ورکوي، په داسې معنا یې ورکوي چې تر پرونه پورې هیڅ رقم بوج و فشار او تکلیفو ته موږ تسلیم نه شوو. موږ چا په مطبوعاتو په میډیا ونه لدي، موږ په جرګې مرکې ونه لدي، خو په عمل کې جنگ روان و، زندان راتو، شهادت راتو، هجرت راتو، هر رقم ورانکاری راتلی، خو تاسو لیدلی. نن چې موږ راوتلي د تعامل چیغې وایو، د ښه اخلاق چیغې وایو او د وطن د وحدت چیغې وایو. د خپل مسؤلیت هم پېژندلی دی چې زموږ اوس مسؤلیت دغه دی چې موږ که امکانات لرو که نه لرو، خو دا یو امکانات لرو چې باید ښه اخلاق وچلوي، ښه ګزاره وکړي او د خلک اعتماد راولي. خپل منځ کې د اعتماد سره د ولس او د حکومت منځ کې همبستګي چې کومه ده، ولسی نظام چې کوم دی، هلته جوړیږي چې ولس په حکومت باندې، امارت باندې اعتماد وکړي. وروسته د علماو په استازیتوب مولوي اعلی محمد ویل موږ به د کامیابۍ دعاوې درته کوو، خو تاسو مسؤلین ولس ته د خدمت کولو په امتحان کې یاست. حاکمانو ته مو مشورې دي چې ولس او دین ته د خدمت په موخه دروازې پرانیزي. د پوهانو او استادانو له لوري ښاغلي بهسودوال وغږېده. په وینا 15 کاله پخوا دلته پوهنتون جوړ شوی. د ننګرهار اکثره وګړي محصلین دي او علمي کچه یې لوړه ده. نو باید د امارت رهبري ننګرهار ته د علمي سکتور په برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي. بهسودوال زیاته کړه
سږ د اقلیم بدلون تر نوم لاندې نړیوال کنفرانس لرو. تاسو سر له اوسه ورته دعوت یاست. هغه یو لوی بحران چې زموږ وطن کې روان دی او په ټوله دنیا کې روان دی هغه د اقلیم بدلون دی. ننګرهار پوهنتون د خپل جایګاه په اساس د اقلیم د بدلون تر عنوان لاندې یو بین المللي کنفرانس جوړوي او موږ هم دا اوس تاسو ته دعوت ورکوو او بیا رسمي دعوت به هم ستاسو حضور ته به ورسیږي. د خصوصي پوهنتونونو په اساسولۍ ښاغلي احمد طارق وویل موږ د خپل دین لپاره تر خپل سر تیر یو. په پوهنتونونو کې د نجونو تعلیم پیل شي. هر ډول شرایط چې وضع کیږي دا مسلمان ملت دی، نه یوازې مني بلکې په تطبیق کې تکلیف هم نه احساسوي. افغانان نه باید مجبور کړای شي چې خپل لوڼې او خویندې نورو ځایونو ته بوزي چیرته چې د محیط په جوړولو او ډیزاینولو کې موږ هیڅ نقش نه لرو. دغه راز قومي مشر فریدون مومند ویل ملت باید په حکومت کې ځان وویني. موږ په غرونو کې اطاعت کړی، دلته په هواره کې خو اطاعت لا اسانه دی. ملت خپل مسؤلیت تر سره کړی دی، اوس وخت دی چې حکومت هم خپل مسؤلیت ادا کړي. موضوع هم چې کوشش وکړو چې خلیفه صاحب د ملت او دغه یو ځای کونو کورم ودان خدای دې تاسو ته اجر درکړي چې دلته هم تشریف راوړی دی او کوشش وکړي چې نور مشران هم زموږ دلته راشي او دغسې دا زموږ مشکلات واوري او دا پوه شي چې د ملت څه حال دی، په کوم سرنوشت اخته دی. ژوندي اوسئ، خدای مو ښه لره. قومي مخور او دیني عالم مولوي نورالله ناصر په دې تاکید وکړ چې کار د کار اهل ته وسپارل شي. اول کار چې موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې وکړ د مسجد نبوي جوړول. کله چې د جماعت جوړول خټه ورته برابروله، صحابه کرام لګیا او بیلچه باندې خټه برابروله، نو یو سړی یمامي چې هغه ته طلق ابن علي وی، هغه راغی، هغه چې ورته وکاته نو دا خټه چې وکړه دوی خرابه جوړوله، نو هغه بیلچه په خپل راواخیسته. یو روایت کې دا ویل چې بیلچه په خپل راواخیسته دا خټه جوړوله. نو د موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وی چې دغه چې ده کنه طلق یمامي دا پرېږدئ فانه اثبتکم بتوین وی دا په خټه ډېر ښه پوهېږي، همدا پرېږدئ. دیني علما دې موږ وی دا حدیث چې ده کنه اصل دی په کارونو کې چې اهل کار ته به یې سپاري.